سیګار وایي اشرف غني له افغانستان نه د وتو پر مهال میلیونه ډالر نه دي وړي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. سیګار وایي اشرف غني له افغانستان نه د وتو پر مهال میلیونه ډالر نه دي وړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړې څارونکې ادارې سیګار هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستان نه د وتو پر مهال 1.9 میلیونه ډالر وړي دي. سیګار په تازه راپور کې ویلي چې په هغه ادعاو کې مبالغه شوې چې د کابل د سقوط پر مهال ورک شوي ډالر اشرف غني له ځان سره وړي دي. کانګرس ته د سیګار په دغه لومړني لیږدول شوي راپور کې ویل شوي دي چې اشرف غني میرمنې او نور جګپوړي چارواکي د افغانستان نه د تېښتې پر مهال 500,000 زیات امریکایي ډالر نه دي وړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړې څارونکې ادارې دا هم ویلي چې لومړی ځل په کابل کې د روسیې سفارت د دغه ادعاو ملاتړ کړی و، خو وروسته روسیې هغه ادعاوې لپاره شواهد وړاندې نه کړل شول. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کله خبر. تر بیا ښې چارې.